أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی رحمان د دې قران تعلیم خودلې دی هغه انسان پیدا کړو او هغه ته خبرې کول او خودل نور او سپوږمۍ د یو حساب پابندي او ستوري او ونی ټول سجده کوونکي اسمان هغه اوچت کړو او میزان ودرو نو پکار دی چې تاسو په میزان کې خلل را نه ولای ټیک ټیک په انصاف سره تول کوي او پتل کې کمې مکوي زمکه هغه د ټولو مخلوقاتو د پاره جوړ کړه پدې کې هر قسم ډېری خوندناکي میوې دي د کجورو ونی دي چې میوې په غلافونو کې انغښتې شوې دي قسمه قسم غلې دي چې په هغه کې بوس هم وي او دانه هم نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کم کم نعمتونه دروغ غنئ هغه انسان د ټیکری پشان د وچی بوینا کې خټي نه جوړ کړو او پیریانی د ور د لمبې نه پیدا کړل نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب د قدرت کمی کارنامې دروغ غنئ د دوانو مشرقونو او د دوانو مغربونو مالک او پروردگار هم هغه دی نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کم قدرتونه دروغ غنئ دو سمندرونه هغه آزاد پرې خودل چې د یو بل سره یو ځای شي خو بیا هم داغوی په منځ کې یو پرده لګېدلې ده چې داغې نه هوي په یو بل ور اوړي نه نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب د قدرت کمی کارنامې دروغ غنئ د دې سمندرونو نه ملغلری او مرجان راوځي نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب د قدرت کم کمالونه دروغ غنئ او دا جهازونه هم داغو دي کم چې په سمندر کې د غرونو پشان اوچت ولاړ دي نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کم احسانونه دروغ غنئ په دې ځمکه باندې چې هر سیز دی هغه فنا کېدونکې دی صرف ستا د رب جلیل او کریم ذات باقی پاتې کېدونکې دی نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کم کمالات دروغ غنئ پزمکا او پاسمانونو کې چې سدي هغه ټول داغونه خپل حاجتونه غواړي هر وخت هغه په یو نوی شان کې دی نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کم صفاتونه دروغ غنئ اے پزمکه بارشو پیټو ستاسو نه د تپوس کولو د پاره مونږه ډېر زر وزګاریږو نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کم احسانونه دروغ غنئ اے د پیریانو او د انسانانو ډلې کو تاسو د ځمکې او د اسمانونو د حدونو نه بهر وتلې شئ نو اوځئ نشئ وتلې د دې لپاره ډېر زور پکار دی نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کم قدرتونه دروغ غنئ کو د تیختی کوشش کوئ نو پتا صبح د ور شغلا او لګې در پرې خو دی کیږي چې داغه مقابله با تاسو نشئ کولای نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب د کم قدرتونو نه انکار کوئ نو سو حالت به په هغه وخت کې کله چې اسمان وشليږي او د سری سرمنی پشان سور شي نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کم قدرتونه دروغ غنئ په دغه ورځ به د انسان او د پیرینا داغه د گناهونو په حق لا د تپوس کولو ضرورت نوي نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب د کم احسانونو نه انکار کوئ مجرمان به هلته د خپل مخونو نه پیجندې شي او هغوی به د تندید وختونه او د خپونه نیولې کیږي او راخکلې کیږي به په هغه وخت کې به تاسو د خپل رب کم قدرتونه دروغ غنئ په هغه وخت کې به ویل شي دا هم هغه دوزخ دی چې مجرمانو به دروغ غنلو دغه دوزخ او د ایشیدلو بو تر منځبا هغوی زی او رازی نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کم قدرتونه دروغ غنئ چې د خپل رب په دربار کې د پیش کېدون یریږي
داغه د پاره دو باغونه دي نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کم کم نعمتونه دروغ غنئ د شنو شنو سانګونه ډک نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کم کم نعمتونه دروغ غنئ په دوانو باغونو کې دو رواني چینه نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کم کم نعمتونه دروغ غنئ په دوانو باغونو کې د هر میوه دو قسمونه نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کم کم نعمتونه دروغ غنئ جنتیانو به په داسې فرشونو باندې ډډي وهلي وي او ناس بوي چې داغه استرونه به د مضبوطو ریخمونو جوړ وي او د باغونو سانګي به د میوه د لاسه کته زنګيږي نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کم کم نعمتونه دروغ غنئ د دې نعمتونو په منځ کې به شرمېدون کې جنوي چې د دې جنتیانو نړمبه به ورلا یو انسان یا یو پیری ګوتی وروړی نوي نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کم کم نعمتونه دروغ غنئ داسې خیستا لکه یاقوت او مرجان نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب د کم کم نعمتونو نه انکار کوئ د نیکی بدلا د نیکی نه سیوا بل سکی دی شي نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب د کم کم صفاتونو نه انکار کوئ او د دوو باغونو نه به علاوه دو باغونه نور وی نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کم کم نعمتونه دروغ غنئ ګڼ شنو او تازه تازه باغونه نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کم کم نعمتونه دروغ غنئ په دواړو باغونو کې دو چینه د فوارو پشان جوشیدون کی نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کم کم نعمتونه دروغ غنئ په دواړو کې ډېر میوه او کجوري او انار نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کم کم نعمتونه دروغ غنئ د دې نعمتونو په منځ کې به نیک خویا او خسته بیبیانی وي نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کم کم نعمتونه دروغ غنئ په خیمو کې ساتلې شوی هوري بوي نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کم کم نعمتونه دروغ غنئ د دې جنتیانو نړمبه به ورلا نه یو انسان او نه یو پیری ګوتی وروړي وي نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کم کم نعمتونه دروغ غنئ هغه جنتیان به پښنو قالینونو او صفا او ناشنا فرشونو باندې ناسوي او ډډي به وهالي وي نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب د کم کم نعمتونو نه انکار کوئ ډېر برکتناک دی ستاد جلیل او کریم رب نوم